جاوید امرخیل د ولسمشر څخه ولې ملاتړ کړی دی او ولسمشر تازه څه حکم کړی دی او د ځوانانو لپاره څه کوي، په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. جاوید امرخیل وایي خپل مشران په خپله مه سپکوئ. د هیواد مخکښ او نوموتی هنرمند جاوید امرخیل وایي چې خپل مشران په خپله مه سپکوئ. ضرور نه ده چې ولسمشر دې د یوې قوي پالیسۍ، قوي سیاست ترڅنګ یو ډیپلوماتور هم وسي. په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر غني په اړه یو ځل بیا وروسته له هغې بحثونه پیل شول چې د کوزي پښتونخوا یو هلک په یوه ویډیو کې داسې څرګندونې وکړې چې د افغانانو غبرګون یې راپورته کړ. په دې تړاو د نورو خلکو ترڅنګ بیا مشهوره سندرغاړي جاوید امرخیل هم یو پوسټ کړی دی او له ولسمشر غني څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. جاوید امرخیل په خپل پوسټ کې لیکلي دي چې هم فکره ملګري دي له غصې احساساتو کار نه اخلي. دا زما شخصي نظر دی، شاید د چا خوښ نشي، خو زه دا وایم چې خپل مشران په خپله مه سپکوئ. ضرور نه ده چې ولسمشر دې د یوې قوي پالیسۍ، قوي سیاست ترڅنګ یو ښه ډیپلوماتور هم وسي. د یادولو وړ ده چې د سولې په لویه مشورتي جرګه کې ولسمشر غني یو نظم وویلو چې ډیرو خلکو پرې نیوکې وکړي او وی ویل چې نظم په هغه ډول ونه ویل شو چې باید ویل شوی وای. همداراز ځینو خلکو بیا هغه له فرمان کسکر سره تشبیه کړ. خو پرون د فرمان کسکر یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې پکې ویلي وو چې اشرف غني بابا د هغه انداز خپل کړی دی او هغه په دې کار سره د خپلو مینوالو نه بخښنه غواړي. که څه هم په پیل کې ځینو خلکو دا ویډیو خپره کړه، خو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په پراخه کچه غندنه وشوه او ډیری هغه کسان چې په ولسمشر غني نیوکې کوي همدا یې د ولسمشر غني سپکاوی وګڼه او د دې کار غندنه یې وکړه. او د دې ترڅنګ د ولسمشر غني د حکم له مخې د شتمنیو د ثبت او څیړلو ادارې تر چتر لاندې د 14 وزارتونو او دولتي ادارو په ګډون د اطلاعاتو د تبادلې شبکه جوړه شوه. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي دي چې د یادې شبکې غړي وزارتونه او دولتي ادارې به د شتمنیو ثبت او څیړلو ادارې ته د ثبت شویو چارواکو او لوړپوړي کارکوونکو په اړه معلومات ورکوي. د خبرپاڼې په حواله سږکال له هدف شویو 22,000 چارواکو او لوړ رتبه کارکوونکو څخه د 18,500 شتمنۍ ثبت شوې او د تیر کال په نسبت په لوړ توپیر چې د 183 تنو ثبت شوي شتمنۍ څیړل شوي وي، د 2000 تنو ثبت شوي شتمنۍ څیړل شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې تر 500 پورې کسانو د ثبت شویو شتمنیو له څیړلو وروسته لوی څارنوالۍ ته د نورو څیړنو لپاره معرفي شوي. او د دې ترڅنګ دریم خبر دا دی چې ولسمشر غني ویلي تر راتلونکو 45 ورځو به د ځوانانو عالي شورا جوړه شي. ولسمشر غني د اګست 12 یا د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د ځوانانو عالي شورا جوړه شي. په دې پیغام کې ولسمشر غني وایي په دې شورا کې به د هیواد له 14 ولایتونو څخه ځوانان ګډون ولري او دوی به په دې چوکاټ کې حکومت ته خپلې غوښتنې او وړاندیزونه وړاندې کړي. همداراز ولسمشر غني وویل چې هغه ځوانان چې په ولسوالیو کې زموږ ماشومانو ته 2 کاله تدریس وکړي نو حکومت به ورته په بهر کې د تحصیلي بورس اسانتیاوي برابرې کړي. ولسمشر غني د دې ورځې په مناسبت یو وار بیا هیوادوالو او په ځانګړي ډول ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې سوله راتلونکې ده او ځوانان به په خپل ژوند کې د سولې له برکته د ښو ورځو شاهدان وي. له تاسو ډیره مننه چې دا مهمه ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو خوښ شوي نو لایک یې کړئ. که د ولسمشر غني په اړه نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.